پسې راچخېږي یم یو ګډا کوي هغه روژه چې په تا پسې چې موږ چې داسې زګیله کوي اوس په دې کې سړی څه ووایي تاسو په خپله لږ سوچ وکړئ چې دا ویډیو کې دا اذکر مخلوق چې دی په دا پوسټه کې چې ناست دی فرض روژه د دغه خپله په ویډیو کې دا د روژې مجلس کېږي روژه په سره غرمه دوی سګرېټونه لګولي دي او خپلې سګرېټونه څکوي دغه حالات دی دغه ژوند دی په دغه مرداخوري کې ناست دی دا د الله پاک څومره لوی احسان دی زموږ سره یې وکړي چې د دغه مرداخورو او د دغه روژه خورو د دغه لکبازانو د دغه رشوت خورو چې نه یو کانه هغه به په دې کول د دې سره موږ خلاص او هغه اسلامي امارت هغه علما هغه حافظان او صفا کې دی والله موږ سره نصیب یا الله ستا شکر به زه څنګه ادا کوم دا رقم که د مشرانو په لیول راواخلې مشران هم داسې د تېر حکومت داسې کمزوري دا رقم بې ایمانه دا رقم بې ایمانه خلاص دا رقم بې وجدانه دا رقم کمزوري مخلوق پر موږ دوی باندې مشرانو او پر موږ دوی باندې حکومت کاوه او د اوس مشران چې راواخلې ټول عالمان ټول هوښیاران خلک د مدرسو خلک او د تیر حکومت ټول بس یو عجبه مخلوق یو عجب انسانان یو عجبه کوارې وهي لکه اوس سمې سعادت دا اوس کم رنګ و کم ابل محب ابل لاوا دوستم راوا دا اوس څنګه انسان د الله پاک شکر وکړئ ډېر لوی نعمت موږ ته الله پاک راکړی دی ډېر ښه عالمان یې پر موږ ته مقرره کړي دي دا یو ډېر د خوشحالۍ زیری دی ډېر ښه خبر دی د مسلمانانو دپاره د اسلام دپاره د کفارو څخه آزاد خلک د نورو ملکو څخه آزاد خلک د یو ملک غلامان نه دي نور سمسور به یې کړو د جنت